په 2012 کې په کوم کال کې چې اسامه بن لادن مړ شو په پاکستان کې، په هغه کال باندې موږ رینجرو سره یو عملیات درلوده. شپې کله ما مدګینی ولس چاپا واچو، د رینجرو قماندان ماته ویلې وای ما ولچکه ډېر اخسي وای ولچکه څه کوي نن بیګا د سجی ته نزو څنګه کسان ژوندۍ راولو. زم وقت د احساساتي سم معلومان خو دا ټارګټ په تلویزیون کې موږ لایف کو هیڅ نو هیڅ نه ښکارېده، ځنګلو کله چا پیاده د خوست ولایت د دومند ولسوالۍ د وچالګډه دره کې په 2012 کې کومه چاپا چول سي هغه یو فامیل سلمان زلاړ تباسو په اینه چاپا کې زومه کله سه لاړو لغه چاپا کې کله هغه دره کې کڅولو امریکایانو جټ تیارې او اپاچي هلیکوپټر خو بمبار وک. بیا مشاورته ویل مالي ګوره دا بمبار تاسو کوي آیا مطمئنه سې دلته بیګونه خلک نشته وینا، خو چې کله ورغللو اولنۍ شی مې په خپل مخ کې ولیده د وړکي ماشوم یو پخوه د شپږو میاشتو چې مخکې لاړم بل شپږ میاشتنی ماشوم پروت، مخکې لاړم بل ماشوم پروت، څه لاړم څلور ښځې لوت چې دا بمونو چې ولې وې جامې ترې ویستلې وې، مخکې لاړم چې یو کمره لاندې د نارینه او څو ماشومان نورې ځان سره کړي و کمرو ته، د کمرې بیخ کې بم ورته اچولې بسته کمر پې راولیدلی که نه موږ به نه پوهېدل دلته انسانان دي، خو د یو لس کلن هلک سر د خاورې نه پورته و. 300 وزې ولې وې، خالي خیمه وه، کوچیان ول. مخکې له دې نه چې موږ ساحه کنټرول کړه څه وملیده چې بسته یو 14 نفره یو فامیلم په وچالګډه دره کې دومندې ولسوالۍ کې ولایتم خوست هلته د تیارو بېوجدانه بمبار پې وکړو، بېګناه ټول تباه کړل. له دغو د فامیل نه یو زلمی پاتې و چې هغه واده یې درلوده بله دره کې هلته هغه ډیری هلته وه او د دو خلکو چې دا خیمه هم دلته په دې دره کې وه، هغه هلته روغ بچ سوی که هغه هم دغه شاوخوا همسایګانو یې ویلې دا نور کوچیانو وایي که هغه دلته بیګا وای لاړ وایي بیګا لاړ دا سار دا کار وسو، که هغه وای پاتې وای هغه هم پکې ختمېده. نو ما امریکایي ته ویلې مالښیات تا ما ته ویلې سولچک مه وړه یو پکې ژوندی نه راولو او ته ښه پوهېدلې چې دا بېپلوټه تیاره 2 شپې 3 ورځې له پاسه پې ګرځېده دا یې کنټرولوو. تا خو به لاندې لیده که نه چې دا ښځې او ماشومان هلته ګرځي او میږي دي هلته چوپان دي شپاڼه دي د څه شي دپاره چې د رینجرو ټیم چې ده دا ټریننګي ده، دته ټریننګ ورکوي آماده کوي بیا یې وړي دلته فورس او نیوسیلو دغو ټیمو ته ورګډوي. دا 6 کاله 7 کاله دغو باندې ټریننګ ده. نو دغه رینجر ټیم هلته ټریننګ کوو د مړو باندې سترګې پې پخولي. داسې حوالات په افغانستان کې تېر سو چې کله موږ خپل مشرانو ته شکایتونه مخ کړل دا د یو عملیات قصه ده زه تاسو ته کوم هیوادوالو، که نور عملیاتونه زه تاسې مخکې واچوم اول خو دغه مام ژوندی نه پرېږدي ستا بې غیرته څنګه هلته شپه تېروله، خو بیا ما بیا خوښ یم که په 2014 کې ذاتي نور په تنګ راغللم څه ومې کړه چې دولت مکمله تر ستوني پورې تر کرزي پورې غلام اشرف غني په وخت کې پاتې نه سوم راووتم. خو چې کله م شکایت وکړ چې و خلکو دلته ظلم روان ده دلته خو نسل کشي روانه ده، چارواکو غږ کوو وزیر دفاع رحیم وردګ، لوی درستیز بسم الله خان او همداسې شیر محمد کریمي امیر د اپراسیونو